په تاسو کې ممکن ځینې کسان د زیات سپیډ له امله جریمه شوي وي، خو کله هم فکر کړی دی چې اوس به د کم سپیډ له امله هم جریمه شي؟ بالکل. ابوظبي شیخ محمد بن راشد روډ چې ابوظبي په ساحه کې دی، په هغه کې کم څوک چې سپیډ لاین باندې سفر کوي، مطلب یو د سپیډ سړک دی، ترڅنګ یې دوهم سړک دی، د چپ لاس څخه اول سړک او دوهم سړک، که په دې کې کم څوک سفر کوي نو کم سے کم سپیډ یو سلوشن مشخص شوی دی او زیاتونه زیات یو سلو څلوېښت دی. د زیات سپیډ لیمیټ خو مخکې مشخص شوی، خو اوس کم سے کم سپیډ لیمیټ هم مشخص کا. مطلب تاسو کې کم څوک په دغه روډ باندې سفر کوي، که یو سلو شل نو سپیډ کم شو نو په دغه میاشته کې به صرف تاسو ته ورنینګ درکړی شي، په بله میاشته کې مطلب راتلونکې میاشته کې به 400 درهم جریمه شي. نو کم څوک چې په دغه سړک باندې خپل سفر کوي، خیال کوئ سپیډ لاین کې که ځئ یو سلو شلو څخه سپیډ مه کموئ او یو سلو څلوېښتو څخه سپیډ مه پورته کوئ. دریم سړک چې کم دی په هغه کې نارمل ډول سره تاسو سفر کولی شئ. کم څوک چې غواړي په کم سپیډ کې سفر وکړي نو هغه د دریم روډ کې سفر کوي. خو کم چې د چپ طرف نه اول او دوم سړکونه دي په دې کې کم سے کم سپیډ هم مشخص شوی دی چې یو سلو شل دی او زیاتونه زیات یو سلو څلوېښت دی. د غټو موټرو لپاره همغه اخیرنی لاین دی او سپیډ یې همغه دی. نو کم څوک چې په دغه سړک باندې سفر کوي ځانونو سره خورا احتیاط وکړي. دغه میاشته کې به صرف تاسو ته وارنینګ درکړی شي او بله میاشته کې به که چیرې تاسو یو سلو شل نه سپیډ کم شو نو بیا به 400 درهم جریمه درکړی شي. الله دې وکړي دا ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شوي. دا ویډیو به نوره هم ګټوره شي په هغه صورت کې چې نورو ملګرو سره شریکه کړئ. مننه.